دشت بشر دوی څه ته وایي؟ که چیرته انسان بشر وي، په دشت لیلي کې زرګونه افغانان شهادت رسیږي، ظلمونه کیږي، سکنجه کیږي، له قانون نه لوړ، خو لیکن هغه دوستم ته د مارشالۍ لقب ورکول کیږي. بل مثال به زه تاته درکړم د جنرال رازق. جنرال رازق هغه ظلمونه وحشتونه کړي دي چې قندار یې اوس هم نه ته سیکولر سیاست ترمنځ توپیر، د اسلامي سیاست او سیکولر ترمنځ توپیر خو لکه لمر غوندې روښانه ده. تیر 20 کاله په سیکولریزم د سیکولر او جمهوریت او دیموکراسۍ تر چتر لاندې دلته په افغانستان کې کلي ورانېدل، خلک وژل کېدل، تقریبا 1 میلیون افغانان په شهادت ورسېدل. ګیره پټکۍ اسلامي شاعر دا تر سوال لاندې و، دوی ته په سپکه کتل کېده. مدرسې او منبر شهادت رسېدل. علما په عموم کې افغانان د زندان د تورو تنبو شاته اچول کېده. دلته 20 کاله دیموکراسي او سیکولري دا تجربه کړه او تقریبا 10 کاله مو کمونیزم دلته تجربه کړی و. خو یو له شومو پدیدو او دغه دواړو ترمنځ د سیکولریزم او د کمونیزم ترمنځ لوی توپیر او واټن ده. لیکن په افغانستان کې کمونیستانو هم د روسانو حلقه بګوش غلامان ول، هم بیا په تیر جمهوریت کې تر ټولو زیات وحشت هم دغه کمونیستانو او خلقیانو پرچمیانو وکړه. او همیشه د اسلامي نظام د اسلامي سیاست نه سو استفاده کړی، خپل سر په امن کې کړی ده. هغه که تیر د روسانو د اشغال له ماتې وروسته هم له دغه اسلامي سیاست نه کمونیزم سو استفاده وکړه. کله چې امریکان راغله د دیموکراسۍ او د جمهوریت تر څنګ ودرېدل، هغه وحشتونه او ظلمونه یې وکړل چې تیر کمونیستان یا روسان هغوی ته حق حیران پاتې ول. اوس هم له همدغه اسلامي سیاست نه، له دغه عفو نه، له دغه ترحم د مسلمانانو نه ځینې سیکولران یا په عموم کې ټول سیکولران او کمونیستان سو استفاده کوي. دوی د یو بل ناورین په تمه دي تر څو بیا د افغانانو وینې توی کړي او د مسلمانانو مرۍ پرې کړي. زه وایم په اسلامي سیاست کې د دومره تنازل هم نه کیږي لکه تیر کې چې د مجاهدینو کړی، بیا وروسته پښیمانه ول. هماغه کمونیستان، هماغه خلقیان، هماغه پرچمیان راجګ سول، دوباره بیا د مسلمانانو په مریو باندې چړې کېښودلې. دلته ځینې کوتاهیانې هغه د لوی ناورین سبب ګرځي. یوه غلطي که په اسلامي سیاست کې یا په اسلامي نظام کې کیږي، هغه بیا د موږ نسل د هغه غلطۍ زجر او ډیره لوړه بیه پرې کوي. نو اسلامي سیاستمدارانو ته په کار ده چې ډیر په تعامل سره، ډیر په هوښیارۍ سره د دغسې خلکو په مقابله کې ودرېږي او ډیر له هوښیارۍ کار واخلي. موږ که د ترکیې خلافت اسلامي ته راځو، د همغوی لوی ترحم و چې اتاتورک یې وزېږوه، د هغوی لوی ترحم و چې سیندونه د قرآن په تورو، د دیني کتابو په تور سول، زرګونه علما قایله او مرۍ پرې شولې، په شهادت ورسېده. د همغه ترحم واجوه چې تر ننه پورې ترکیه له اسلام نه یو لرې هیواد ده، در حال کې چې هلته خلافت اسلامي قایم و. تر ټولو ښه باغیرت او باجرأت او بادرایته مسلمانان په ترکیه کې اوسېدل. ترکیه د اسلامي خلافت کلا وه، هلته له همغه جنبه اسلام نورې نړۍ ته خپرېده. خو هماغه ترحم چې اتاتورک له هغه نه سو استفاده وکړه، په یوه ورځ د خلافت سلګونه کاله خواري عباس کړله او بالاخره هماغه علما، هماغه خلک چې نړۍ ته اسلام پیژندلی، هغه یې له تیغه تیر کړل، جوماتونه یې په سینما بدل کړل. تاسو که د نړۍ ته وګورئ او لږ په ځیر ورته وګورئ چې دوی وایي چې موږ انسانیت ته کار کوو، موږ مذهبي ازادي ورکړې ده نړۍ ته. دغلته چې اتاتورک 100 کاله یا 80 کاله یا 50 کاله کوم ظلمونه او کوم وحشتونه کړي دي، تاسو یو لیکوال په نړۍ کې ما ته راوښیئ چې د اتاتورک په ظلمونو باندې کوم کتاب لیکلی وي، یا په ملل متحد کې داسې یو قانون پاس شوی چې اتاتورک کودتا کړې ده، هلته یې نظام ړنګ کړی ده،
او بالاخره زرګونه علما د ترکیې مسلمانانو په شهادت رسولي دي. اول ته جوماتونو نه موزیم جوړ کړل، هلته د اختر په مانځه باندې پابندي ولګېدله، هلته د جمعې مونځ باندې پابندي ولګېدله، هلته په عربي الفاظو پابندي ولګېدله، هلته بالاخره په مونځ کولو پابندي ولګېده، بالاخره هلته اسلام یو ممنوع دین اعلان سو. هیڅ چا په هغه باره کې څه ونه ویل. لیکن نن چې په افغانستان کې یو مثالي اسلامي نظام راغلی ده، په ټول هیواد کې نه د چا مرۍ پرې کېږي، نه د انتقام څپسته، نه څوک خپل دښمن وژني، او نه څوک چاته سیکولر، کمونیست یا تروریست یا فلان یا غلام یا مزدور القاب ورکوي. د امن فضا ده، خو نړیوال بیا هم د هیواد په رسمیت نه پیژني، امریکا بیا هم شرایط لري، اروپا بیا هم شرایط لري، بشري سازمانونه، ملل متحد، هومن رایټس او په زرګونو داسې نومونه چې بشریت ته کار کوي، هغوی ټول ګوند دي. هغوی دا نه وایي چې مخکې له دې چې طالب د هیواد ته راځي واکمنېږي، دلته وحشت ختمیږي، دلته د ظلم ټغر ټولېږي، دلته انسانیت ته کار کیږي، دلته بشریت ته کار کیږي، دلته هغه څوک چې 20 کاله د امریکا په ګنډه کې سر کته کړی و، له همغه جنه رزق خوړه، نن هماغه خلک هم زموږ تر څنګ حور او آزاد ګرځي. له دې نه چې طالبانو ته یا اسلامي نظام ته یا اسلامي سیاست ته مډال ورکړي. موږ په ټول افغانستان کې سیاسي بندي نه لرو. فرض که تاسو د باګرام زندان وګورئ چې همدغه امریکایانو، دغه بشري سازمانونو، دغه بشریت او دا ټولو پې باندې ګونګه خاموشي اختیار کړې. آیا دغه زندان د چا دپاره جوړ شوی؟ ګوانتانامو د چا دپاره جوړ شوی؟ تاسو د باګرام په زندان کې داسې څوک لیدلی چې هغه د حقوق د سرغړونکی د حقوق بشر وي؟ فرض مثال زه یو مثال در کوم. حقوق بشر دوی څه ته وایي؟ که چېرته انسان بشر وي، په دشت لیلي کې زرګونه افغانان شهادت رسیږي، ظلمونه کیږي، سکنجه کیږي، له قانون نه لوړ، خو لیکن هغه دوستم ته د مارشالۍ لقب ورکول کیږي. بل مثال به زه تاته درکړم د جنرال رازق. جنرال رازق هغه ظلمونه وحشتونه کړي دي چې قندار اوس هم نمونه ده، اوس هم د افغانانو اډونه له خاورو له ریګونو نه راوځي. هغه د دوی د بشر مدافعین و. له همداسې زرګونه قاتلان نور، هغه څوک چې د افغانانو په سرونه یې میخونه ټکول، رقص مرده یې کوله، پیغلو سینې پرې کولې، هغه ټول دوی سره په نظام کې موجود و. له نظام نه، له دیموکراسۍ، له دغه چټلې دیموکراسۍ نه څوک لري و؟ هغه څوک چې ازادي غوښتله، خپلواکي غوښتله، واقعا انسانیت ته کار کوه. نو د اسلامي سیاست او دیموکراسۍ، سیکولریزم، کمونیزم ترمنځ د مځکې او د اسمان فرق ده. تاسو که وګورئ په اسلامي سیاست کې میلیونونه افغانان، مسلمانان یا په عموم کې انسانان نه دي وژل شوي. په اسلامي سیاست کې کوم اسلامي هیواد په کوم بل هیواد باندې یرغل نه ده کړی. همدغه کفري سیاست ده، همدغه سیکولري ده چې همیش تاسو که د امریکا د تاریخ وګورئ، 250 کاله تاریخ کې دوی په میلیونونه مسلمانان او انسانان وژلي دي. دوی په جاپان باندې حمله کړې، دویم نړیوال جګړه شوې ده، په افغانستان حمله شوې، په عراق شوې، په فلسطین کې کیږي، په کشمیر کې کیږي، په سوریه کې درګرده انسانان، مسلمانان وژل کیږي. دا د کفري سیاست او همدغسې مهلک ترین اسلحې دا هم چېرته په اسلامي سیاست کې نه دي جوړ شوي. اسلامي نړۍ کې ایټم بم چا په چا نه دی استعمال کړی، همدغه کفارو جوړ کړي دي، د همدغه اسلحو تجارت کوي، هم دوی دي چې که جګړه وي دوی به رزق خوري، د دوی هیوادونه به خوندي وي، که جګړه نه وي دوی بیا هېڅ هم نه لري. اوس اروپا د په راتلونکي ژمي کې به اروپا له یو لوی ناورین سره مخ وي چې روسانو په اروپا باندې خپل ګاز قطع کړي دي. هغوی به خپل ځنګلونه وهي، هغوی به د ژمي دپاره مجبوره دي له همدغه شیانو نه استفاده کړي، ځکه بل شی لري نه. د برق تولیدات یې ټول له همدغه ګاز او دغه شیانو نه دي. هلته موسم یا د هوا حالات هم داسې دي چې هغوی دې ته نه پرېږدي چې هغوی د غیر له ګاز او له هغه نه ژوند وکړي. نو دغه اسلامي سیاست کې که یو څه ځیرکتیا وشي، یو څه تیر ته وکتل شي چې بیا خدا نخواسته
څوک له دغه نه سوء استفاده ونه کړي، بیا یو اژدهار لکه اتاترک غوندې په افغانستان کې پیدا نه شي، د فوز له لیکو یا د پولیسو د استخباراتو له لیکو سر راپورته نه کړي چې د 40 کالو قربانیو دا مصیبتونه دا کړاوونه چې افغانانو تیر کړه، دا داسې نه چې په یو قلم او په یو امر باندې هر څه له صفر سره ضرب شي. نو دغه خلک چې په تیر کې غلامان مزدوران پاتې شوي، دا د باور خلک نه دي، په دوی اعتماد نه ده پکار. هیواد مور دی، یو څوک چې مور په بهرنیانو خرڅوي، یو څوک چې خپل لور په سټیج صلیبیانو ته ګډوي، یو څوک چې په خپل هیواد کې صلیبیانو اشغالګرو ته د عیاشۍ او فحاشۍ اډې جوړوي، هغه خلک بیا څنګه کولی شي چې په راتلونکي کې د افغانستان ته ښه دید ولري یا ښه خوشبیني دې ولري یا د دې هیواد ته کار وکړي. نو د سیاست د سیکولرانو د اسلامي سیاست ښه نمونه موږ په افغانستان کې وړاندې کولی شو. مخکې به چا ویلو چې داسې اسلامي نظام چې تاسو یې دعوه کوئ یوه نمونه یې موږ ته وړاندې کوي. موږ اوس وایو چې راشئ په ټوله نړۍ کې موږ د اسلامي نظام یا د اسلامي سیاست نمونه په افغانستان کې وړاندې کوو. موږ وژل نه کوو، موږ د چا په کور چاپې نه اچوو، زموږ فوز لګیا ده د خپلو هیوادوالو خدمت کوي، د هغوی کورونو ته اوړه وړي، غوړي وړي، د روغ رنځور پوښتنه کوي. زخمیان مخکې به په هلیکاپټرو کې بمونه، په تیارو کې باروت انتقالېده، اوس د باروتو په ځای خیمې، ډوډۍ، اوړه او غوړي په تیارو کې انتقالېږي. مخکې به په لویو موټرو کې تابوتونه انتقالېدل، لوی وژونکي اسلحې به انتقالېدل. اوس په اسلامي سیاست اسلامي نظام کې په هغه کې غنم انتقالېږي، په هغه کې غوړي انتقالېږي، په هغه کې کمبل او بړستنې او خیمې خلکو ته وړل کېږي. مخکې به فوز کورونه ورانول، بلډوزر د دې دپاره راغلي چې د افغانانو کورونه وران او ویجاړ کړي، ځکه دیموکراسي وه. اوس هماغه بلډوزرې د سړکونه جوړوي، هماغه بلډوزرې د خلکو ته لارې جوړوي، هماغه بلډوزرې د خلکو د ښه ژوند د رفاه دپاره کار کوي. مخکې به انجینران په دې باندې لګیا وو چې څنګه یو کلی بمبار کړي، پیلوټان به په دې لګیا وو، فوز به په دې لګیا وو چې څنګه د یو چا په کور چاپه واچوي، د تروریست او القاعده او د وحشتګر او دهشتګر په نامه یا ووژني یا زندان ته بوزي، بچي په وینو ورته لت پات کړي. نن الحمدلله هماغه موټر، هماغه وسایل، هماغه اسلحې دي، خو لیکن فوز د دې هیواد فوز ده، ضمیر قومنده د دې هیواد ده، له دې هیواد نه راټوکېدلی ده، هغه جګړه نه کوي، هغه که ځي چاپه اچوي په غلو باندې اچوي، هغه که چاپه اچوي په اختطافګرو باندې اچوي، هغه که شپه او ورځ د دې هیواد کې په لارو په کوڅو کې ولاړ دي، په سیمټي دیوالو شاته پټ نه دي، رین په میدان په سړک باندې ولاړ دي او د دې هیوادوالو د امنیت د ساتلو دپاره شپه او ورځ یوه کړې ده. نو دا چې اوس هم له دې فضا نه ځینې خلک سوء استفاده کوي، د هغوی په وړاندې جدي اقدام پکار ده. دلته باید هر څوک چې د نظام په وړاندې دریږي قاطع جواب ورکول شي، هغه که د مهدي په نامه وي، هغه که د کولابي په نامه وي، هغه که د مقاومتګرا په نامه وي، هغه که په هر نامه باندې وي، باید نظام د هغه په وړاندې قاطع او جدي عکس العمل وښیي. ځکه د وجود په یو غړي باندې یا په لاس، په پښه، په غوږ، په سر باندې که چېرته کوم جراثیم سرایت کوي، د هغه مخنیوی که په وخت باندې ونسي، دا ټول وجود ته ځي. نو خدای نخواسته که دغه جراثیم، دغه مضر حشرې په وخت باندې د دوی علاج ونسي، دوی بیا بهرني ملاتړ پیدا کوي، دوی افغان محشور شوي. په لویه کې باید موږ او تاسو لاس په کار شو، د اسلامي امارت، د افغانستان د دې نظام هغه کارکردګي، هغه مثبت کارونه چې شوي دي، موږ صحیح پوښښ نه ورکوو. موږ له فتح نه وروسته زموږ او ستاسو موږ تقریبا په دفاعي حالت کې، موږ باید په رسنیو کې په تعرضي حالت کې شو، داسې حالت ته ورسېږو لکه مخکې چې وو. له همدغه میډیا نه کار واخلو، اتحاد وکړو، د یو ملګري په وړه غلطي باندې هغه تر کوره ونه ځغلو، هغه کافر او مرتد نه کړو، هغه ته اصلاحي خبرې وکړو. نو دغه به زموږ او ستاسو په خیر باندې وي. که چېرته موږ او تاسو تعرضي حالت په رسنیو کې خپل نه کړو، دفاعي حالت موږ ته په کار نه راځي.
نو راځئ هماغه پخوانی اخلاص، هماغه صداقت، هماغه رښتینولي له ګیلو شکو له دې شیونو تیر سو، لله فی الله د دې خلکو د دې هیواد خدمت وکړو. او یو شی زه درته وایم چې بیا وروسته ارمان کوو دا بیا خوند نه کوي. فرض که داسې فکر وکړو چې دا اوس اسلامي امارت نشته، موږ په هیواد کې ژوند کولی شو؟ څوک جواب لري نه. زمونږ عزت خوندي ده؟ نه. زمونږ ناموس خوندي ده؟ نه. فرض که دا اوس د یو خدا نخواسته د یو میاشتې دپاره به امارت یو طرف ته کړو، دلته به بیرته لنډغر غني و فلان و بستان دا به حاکمان کړو، آیا موږ دغسې ژوند کولی سو لکه نن چې زموږ دښمن کوي؟ نو ولې بیا د هغه ورځې ارمان وکړو چې خدا نخواسته نظام مو له لاسه تللی وي؟ ولې په صداقت او په رښتینولي له مشر نه تر کشره پورې ټولو ته وایم راځئ صادقانه د دې نظام خدمت وکړو، صادقانه له دې نظام سره ودرېږو، صادقانه که څوک رشوت خوري باید موږ او تاسو یې له ګریوانه ونیسو، که څوک نظام په هر رقم تخریبوي باید په وړاندې ودرېږو، خپل غږ ورسوو، د مفسدینو په وړاندې مبارزه وکړو. دا نظام اوس زموږ او ستاسو د دې د بدنامۍ کوشش به په هره طریقه کیږي. په نظام کې به یو څوک ډېر په مهارت ځان ځایوي، هغه به خیانت کوي. دغه نظام کریډټ د خیانت د ده خبیث ټول نظام ته رضا مخکې له دې چې دی خیانت کوي دی باید رسوا کړو. ذلیل او رسوا خلک هغه څوک چې نظام له دننه نه تخریبوي هغه ټارګټ کو. استخباراتي ادارې باید لا منظم شي، د هر کس شاته باید یو استخباراتي کس ولاړ وي تر څو مخکې له دې چې هغه تخریب وکړي د هغه په وړاندې ودرېږو. همداسې نورو ګوندونو ته وایم که چېرته اسلامي امارت دلته نه وي د تاسو به حالت څنګه و؟ نو دغه اسلامي نظام د که چاته قدرت پکې شته که نشته، د دې په خاطر چې یو څوک د خامخا په نظام کې مسؤلیت ولري هغه د بیا له نظام نه دفاع وکړي، دا به لوی جهالت وي. یو څوک وایي چې خامخا د زه وزیر والی رئیس فلان و بستان یم، یا به دا نظام ښه نظام وي، که زه پکې نه وم، د ما پکې قدرت نه و، د ما پکې صلاحیت نه و، نو بیا دا نظام لاسپوڅی ده، دا نظام پردی ده او د نظام کې خیانت ده. نظام کې که موجود وی که نه وی خیانت په مخه درغی، د خیانت مخنیوی وکړه، ځان پې خاشه پې باندې مه اچوه. دغه مصیبت، دغه فساد، دغه هر څه چې دا سرایت کوي دا ځي نورو ته، پاک خلکو لمن نیسي، د قاطع خلکو لمن نیسي. هغه چې ګوري چې دغه په نظام کې 5 خاینان دي، دا یو صادقه بیا پکې کار نشي کولی، او که موږ 5 صادقه او یو پکې خاین و هغه هم له دې ګریوانه راونیوه، نو نظام ته له هرې خوا خطرات متوجه دي. خو موږ باید خاموشه نسو، ویده نسو، داسې ونه وایو چې نظام راغی نور موږ کار خلاص سو. د روسانو په وخت کې عین قصه وسوله کله چې جهاد بریا ته ورسېده، جنرال صاحب نظام چې کله بریا ته ورسېده نو هلته مجاهدینو ځینو مجاهدینو بېغوري وکړه، مخلصو مجاهدینو هغوی یو طرف ته شول، هغوی ویلې هله دلته بس روسانو ماته وخوړه، د ما فریضه ادا شوله، څوک مهاجر سول، څوک اروپا او امریکا ته لاړه، دلته هغه خاینو خلکو ته موقع په لاس ورکړه. ښه مثال مسعود رباني و نور دغسې خاینانو، هغوی راجګ سول، د جهاد ټوله ثمره یې تر پښو لاندې کړله. جهاد ته د نفرت په سترګه هغه مخلصو افغانانو لا کته. ډېرو خلکو دا ویل چې تر مجاهد کمونستانو بهتري درلودله، واقعیت هم همداسې و. ظلمونه او وحشتونه د مجاهد په وخت کې اوسو، په اسرائیلو فلسطینیانو باندې اسرائیلو نه و کړي، په کشمیریانو هندوانو نه و کړي، ځکه نه د چا ناموس په امن پاتې سو، نه عزت نه مال. نو اوس هم که څوک وایي چې د ما مسؤلیت ادا شو، جهاد بریا ته ورسېده، اشغال لاړه، نه، مسؤلیت اوس متوجه ده چې دغه راغلی نظام ته څنګه ساتي، دغه راغلی نظام راتلونکي نسل ته څه رقم پرېږدي. که دې نظام نه هر یو ځان یو طرف ته کوي چې د ما وظیفه نشته، ما سره موټر نشته، ما سره امکانات نشته، ما ته څوک پیسې نه راکوي، نو بیا د ملت سره لویه جفا ده. په الله مسپارم. خیر، ډیره زیاته مننه محترم جنرال صاحب، ستاسې له ښایسته وینا څخه واقعا ډېرې په زړه پورې خبرې مو وکړې او ډېر مهم ده. نظام ګټل الحمدلله په قربانیو وګټل سو، خو ساتل یې ډېر مهم دي. او واقعا ټول هغه کسان چې نظام تخریب کول غواړي هغوی همدغه ته تیار ناست دي. او که موږ د اسلام تاریخ وګورو، ټول هغه اسلامي خلافتونه په جنگ او په زور نه دي چپه سوي، بلکې
په همدغه شکل سره په د دوی په چل او د دوی په فریب سره د دوی په منافقت سره هغه بیرته ضعیفه سوي او له منځه تللي دي.